الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلی و عائشہ رضی الله عنها فرمایلی و چې په کوم یو مجلس کې د محمد رسول الله او د عمر تذکره نه کیږي، وی د مجلس کې به د سره خیر موجود نشي. نبی صلی الله علیه وسلم امام دی او عمر بن الخطاب هم د دین د اسلام لړۍ وفاداری او قرباني ورکړې ده. د مجلس کې د انسان د ایمان تازگی رونق او زیبایی کیږي. ځکه عائشہ دا خبره وکړه. عمر رضی الله عنه مصنع، ابو بکر رضی الله عنه مصنع مخې لګلو د عراق علاقې له د خلک را تیار کا. جانب مقابلم کسان برابر کړو، تقریبا 18000 اسونو والا، 8000 خادمان، 18000 پیدل، سکم 2 لک کسان دشمن تیار کړل د مقابله مبارزه لپاره. مصنع عمر رضی الله عنه خطر ولګو چې امیر المؤمنین تم حرکت را شروع کړه. عمر بن الخطاب روان شو د مدینې 3 میل وړاندې د سیران علاقې له. الته د ملګرو سره مشوره کړه، دا اوس کوم میداني وی الته جوړ دی چې څوک زه په خپل د دشمن مقابله په خپل کوم. ځکه عمر رضی الله عنه غیرتی سړی و. عبدالرحمن بن عوف دا کار مشکل ګران تمامېږي. وجه دار کې دې چې ته شهید شې نو به د خلک را جمع کېدل او په دې ترتیب باندې برابرېدل دا ډېر ګران کار دی. سعد بن عباده ولېګا یا سعد بن مالک الزهري دا دی امیر شي. چې خبره بالکل صحیح ده. ډېر تشکیل کې تقریبا دا غسر ټول ملګری شي برابر شول. 3 زره یا 10 زره مجاهدین برابر شول. جانب مقابل سره 2 لک کسان سکم. د هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت 15 کال او د سفر میاشتې 13 تاریخو چې دوی حرکت شروع کی. جګړه شعبان کې تقریبا شپږ میاشتې وروسته د عمر رضی الله عنه سره 12 خطونو باندې مرابطه شوې و. به مدد تذکره وکړه چې مصنع باندې د وفات مسله را لاغي سو وصیتونه وکړي. یو دا سعد ابن معاذ نو عباده له چې د دشمن منځله مجاهدین دنه نه کی، بلکې په جزیره العرب اطراف باندې جګړه پکار ده. او که زمړ شم زما دا کسر اقا مجاهد په نکاح کې چې کوم هغه ټول مجاهدینو قومندان دي، دا غیر اکرام د وجه او بل دې جنگي تکتیکونه یادو سلمانه تر څو پر هغه پیدا والی. دشمنم د حمدان نه خلک را شروع را روان کړل. رستم بادشاہ وسرو پهلوان صفات علاقه له دغه نورس نجب لراله خو بزورو زورو رااله. کله چې د قادسی خوان راتل د سعد بن ابي وقاص کسان مخکې رسیدلی و جنگ مش، لیکن دوی مرجنی ولې مجاهدینو درسو پر چې هغه د دشت طرف او هغه دوی ټینګ کې او د دریاب طرف دشمن لپاره خودو. هغه ال خپل خو راړولې مخکې نه. په دې کې رستم بادشاہ یو چتر جوړ کړو. موږ دا ویل چې په هغه کې څه مطالبه وکړه چې څوک دراشنو عامر ابن ربعی راغی. هغه د خپل تور نيزه بده ټوټو موټو باندې تړلې و. اېدا پر قانونونو باندې راغی او د بالغ یو طرف راوښ کو. دا اشره هغه پورې وټړو. وی ویل چې موږ د لري لپاره راغلیو چې خلک د بندگانو د بندګۍ او باسو د رب العالمین بندګۍ له د تنگ ژوند لپاره خلا دا مسلې ورته وکړي. دا چې بیرته کله روان شو کینه دشمن دا مطالبه هم تکړو چې دا توره موږ لراکه وې. زه تاسو دعوت کړم، زه څنګه اصله تاسو درکم. کزه په خپل راغلی وې سید ما بدل تاسو تسلیم کړي وې. ویبل کسرا ولېږي. حذیفه ابن محسن راغی دغه ورسره به مغیره رضی الله عنه راغی. هغه دا خبر ورته وکړه او ویل چې وخت کم دی جګړې ته تیار شي. رستم بچره چې د غیرت خبر وکړه. ویل چې تاسو عرب ډېر قمقل خلک یې. وجدا وا سرمنه مرمنه دا به خړلې او اوس مو مخابرې راوتی وی. بالکل مغیره ورته وی چې دا کار مونږ کړو، خو لیکن اوس الحمدلله رسول الله په من کې الله را لګل دي. موږ دا غته بيداری کړې ده. ان شاء الله نن موږ به دان غټو سره ودا ټول غنیمتونه موږ اخلو. قصر قدس راخله ورسېدل نو پاغیزه کې سعد رضی الله ځان لا زی جوړ کې څنګه د باندې عرق النساء تکلیف راغی. سلمې خوا کې وا تشکیل دی غیزه نه کولو.
دشمن عملیات وکړه په قصر باندې د سلمہ یو आवाज وکړي چې وا مثنى واز ما مثنى خوند سعد رضی الله عنه مخ باندې واله چې زه ګور نه جوړم ته څنګه دا شغه وای سلور چې دا جګړه وشوه یوم ارمان اغوان غماس او حریر دا زور درس حاصلو چې کله دا دواړه قواوی دیو بل سره مخامخ شوي سعد رضی الله د خپل لخر یو څو تشکیل کې د مخې طرف لا هغه قوي استشهادات دی وړاندې کړل چې د دې قیادت وکي ورکه زهرا ابن حویله ودا ملګری استادي چې ډیره سیده چپ طرف له قواوی هغه برابر کړی دغه قومندان وټاکلو عبد الله ابن معطم ودا کسان ستاسره دي هغه ورته بالراس والعين سیده د دې کی طرف د چپ طرف شو شرحبیل له ویل چې دا مسله ستاسره شوې چې بالکل سیده د شاسوارانو مشر شه د عاصم ابن عمر شه د قعقاع ابن عمر رورو اغل ودا کسان بتوالي پیدل چې کوم مجاهدین دوی روان کړ حمال ابن مالک اغل ویل چې دا ستا مسؤلیت او کوم چې دا منشو کاتب دی زیاد ابن ابي سفيان تبد ملګرو لیکل کوي او داعی دعوت د خلکو سره چې خبره کوي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د خپل فوج او د مجاهدینو تقسیم د برابر کو اری قومندان سرګروپ ویلې چې بس موږ خپل ذمہواری واخیستو او په وفاداری باندې ودی شي لمنګه اهتمام کوو دشمن خپل فوج تقسیم کی د ټولنه اول طرف چې هغه راولې ګو رستم بادشاہ پهلوان د قوي سړیو دیکھی طرف له جالینوس کې چې تقریبا نه لګوډان دی هرمزان په نامه یو سړیو هغه تشکیل کې چې د رستم سره اتلس پلان او دو سره اته یو پلان و چپ طرف له شدي الته فیروز په نامه باندې ول ملګری تشکیل کې جدا ستا طریقه شو هغه چې سیده په دې منځ کې قوي ملګری را روان کړه بحمل جازوی دی زګاغه دوی چې ذل حاجبین به ورته ویل قوي سړیو عزتمن سړیو دوی دغه سره سخت خطرناک قواوی یو ځای کړي وی ویلې اول بس موږ اسونی دغه نه بروس از موږ پلانې دغه نه بروس از موږ به پیدل کسانی هغه تشکیل د څه برابر کی لیکن رستم خپل یو جاسوس راولېګو چې د ورشه د سعد ابن عباده د ملګری ګورڅه عمل کوي هغه نو ځان د ښکارا کې چې رسو خو د خلکو نه وتښتیدلم ای دوی سره چې د شپه تیر کړه دا ورځ تیر کړه د شپې شپې بیرته وتښتیدل لاړو رستم ورته څه صورت حال وي بس منځونه او عبادتونه او د امر اطاعت پکې وډیر او ناشنا خلکو د الله سره ډیر قوي تعلق وي خوراک سو یره وی دی وش په ورځ کې ما دو خوراک مرک سونین دو خودم را خبره وا چې د شپې اول بم شو د خلی کې سلرګیوال او د سار وختي بم شو به د خلی کې لرګیوال معنا مسواک دی دي مجاهدونو دي چې ډېر اهتمام کو د شپې په حصہ کې دا مسواک استعمال ولو د ورځم نبی صلی الله علیه وسلم د ډېر اهتمام کو چې کله کور له داخله دو کله منزل ودرېدو او دسله د خوب نه روشتېدل چې کړه داخله بدوي شي خاص کر غاخونه زیړ شي ډېری فائدې او عادي په دې باندې لیکل کړي تقریبا اوه فائدې جمع کړي دي هر وخت کې دیوال پکاره تر دې پورې بای سلف صالحینو بدا ویلې وې چې کله موږ مسواک ونه وینو موږ سره نه غواړي چې موږ رب العالمین ذکر وکړو څنګه دا شبم داخلم بدویا ده منزل بچو درېدل مسواک به استعمال کړه دا سنت طریقه ده چې کله سړی منزل ودرې کې مسواک استعمال کوي به جيب کې کېلي ودا کار وکي بس وبل کار نه کوي نه وې چې صحیح ده قواوی چې کله سره روان کړي نهر العتیق چې دا د قادشي په دی خوا کې غټ نهر دی دیجله شکل د رستم د قواوی راوړل شي د یو غټ تخت جوړ کې او پاګه کې لالو جواهر دی لګولي وځکه د اخر په دی مادیت باندې ټول نظر لري دلته سعد رضی الله عنه مجاهدینو اذان وکي چې کله اذانو کې نو حرکت مجاهدینو شروع کړه د داسو د مازه اهتمام د پاره یو د رستم د خپل قوا ولور چې تیار شي ودرېږي ځکه سعد اراده لکه چې بنګ باندې د عملی لري دی جاسوس ورته ویل چې دا کوم راغلی وینا تهریګه ما دا د دوی د عبادت مسله دا چې اذان کوي د اذان نورو سبا دغه نه به عبادت پروګرام برابرې دا په باندې اراده حمله تر وسله نه لري ویخه نو ویل چې فارسی کې عربي کې دغه معنا دا ده المحض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب کې لیکل دي عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين کې دي وان عمر دا عمر شه دي لا يتكلم الكلاب ويعلمهم العقل دا د سپو سره خبرې کوي د سپو عقل کوي رسول الله ملګری سپي معرفي کړه ان عمر لا اكل كبدي ودي عمر خو ما رازلو خړو روپ پر راغی
ځکه مجاهد صلی الله رب العزت طبعا روب ورکړي دی رسول الله فرمایي چې اسما روب په دشمن باندې د مېش په اندازه باندې وړاندې چې څومره سره د الله سره قوي تعلق ساتي هم دغه شان د غروب په جانب مقابل باندې د شکل ځانونه شروع کړو د حرکتونو مجاهدونو شروع کړ ما د چې ګمانو کو چې داسګړ مې بالکل خوړو وینا دا څه مثلا د عبادت سعد رضی الله په قصر قدیس کې بره وخاتو د ملګرو تربیت دغه ځای نه کوي ورته وی ویلې ما چې کله ویلې تکبیر دا اول تکبیر سره بس تاسو منظم شي دویم کرته مې شي ویلې تکبیر تاسو به تیار شئ ودرېږئ دریم کرته مې شي ویلې تکبیر خپل اصحاب منظم ونه صحیح څلورم کړه زموږ تاسو مابین کې شي پردار شي کله ما دا الله اکبر غاغو کې بس په دشمن باندې وردانګي وشي دا صحیح ده د دې په مابین کې شفرو په دې مزمز کې ورته ویل شي دا ذکر بم کوي اول خو دا غیتونه ویلي ولقد كتبنا الله یمنګه په زبور کې لیکلي ورسره ذکر نشي داس مکه الله نیکانو بندگانو لور کوي یعنی سعد رضی الله عنه ویلي کچیرته پتا سو کې نیک عملی شروع شو الله رب عزت بداس مکه تاسو در کې او د نیک عملی د پر اسباب مخکې منګ ویلي وسخاوه تقوا وا د الله د رسول په وادو باندې یقینو حرام نزان ساتلو قول سدید وینا ایمان عمل صالح دعاګانې مجاهدی د خوب دعاګانې مخکې درس کې دا تفصیلی ویل شي ولس اسباب د پاره د دې چې انسان استعداد پیدا کی د نیک عمل د پاره لا حول ولا قوه الا بالله دا ذکر بار بار کوي کلمه التفیس یو عالم ذکر دي باره کې تقریبا اتیا پیدا دا کلمه لري خاص کر د انسان دا غم ختميږي د انسان بد نظری شکل کېږي لا حول ولا قوه الا بالله ويا الله بس د نظر حفاظت کوي دشمن باندې واستعروب الله غرض زبر مستقيم کې ځکه ټول کار الله له وسپارش لا حول ولا قوه الا بالله دین ورسره ورته ویل چې تاسو مشر زه خو چې مریض خالد ابن عرفته شو یو خالد ابن ولید دی او بل خالد ابن عرفته په دې وخت کې خالد ابن ولید لا په شام کې د ابو عبیده ابن جراح سره خپل د سیر علی غلې ده یو دم باز ملګرو بغاوت شروع کی یو مو خدای نه منو دا باز خلک بلکې د مشری به سم سر ور کوي که خپل مشری نه بل مشری هغه رد کوي چې رضا زرت کومونه معنی سعد ابن عباده ورته ویلي سعد ابن ابي وقاص چې ګوره په دې کې دشمن سم دی خلیل راغلی دی او ما تاسو له امیر وټاکلو تاسو په هغه اختلاف او جنجال کوي تاسو سره عجیب خلک زمانه په ذات د الله باندې قسمی کدا دشمن زموږ سره شرط نږدې نه دومره عبرتناک سزا مې درکړې وي چې انده امت بالکل د ځان لپاره وسنت ګرځولې وي دشمن له ګوره اساسو د اختلافات له ګوره د ملګری ویل چې موږ نه منو وینا قاقا ابن عمرو او عاصم دې امر کې چې بده باندې مټي واړو بده خپل مجاهدینو باندې مټي واړو دا کوم چې شوخان و په خپل قصر کې ټول ځان سره قاعده راکړه چې دی وخت له ګوره سره جنجالونو اختلافات له ګوره دې شکل کړل نو عبد الله ابن جرير ابن عبد الله البجلي هغه په دې مقام کې ودرې دو سلور خبره وکړي چې اے خلکو ما د رسول الله سره بیعت کړو به اقامت الصلاه موږ وکاو او به ایتاء الزکات زکات ورکو او د هر مسلمان د لپاره بخیر خوې کو او موږ به خپل امر اطاعت کو اگر کاغه یو عبد حبشي ولې نه سعد ابن ابي وقاص خلالوی امام دی لوی مشر دی د محمد صلی الله علیه وسلم اماره مستجاب الدعوات دی د رسول الله پیرادار دی رامیل غشي وشتون کې انسان دی د مشتری به منو په طریق اولاد سره ټول ملګرو شکل دا خبر واورده چې بالکل صحیح ده به سعد رضی الله اغایات ویلي چې الله رب العزت فرمایلی دی ما په زبور کې دا خبره لیکلې د توحید د مسلې نو ورستا چې د زمکه مالکان به هغه څوک چې هغه نیکان او صالحین خلک مرګري منظم شو سعد رضی الله عنه ویلي اين القرى قارن چرته دي راجم کړه دا وې د مجاهدینو پرې د سو کې ول شروع شي او سورې انفال د ملګرو الاول ولې دا په سړي لیا دي ځکه سورې انفال چې سورۃ الجهاد یو نیمه سورۃ الجهاد دی دغه د جهاد مسائل دي رب العالمین سره درابطي پروګرام دی او انسان بالکل جنت ته شوق کې راځي په دشمن باندې پیدا وردانګي آداب پکې قوانین وې دې شکر اول الصلاه به ویل چې اين الخطبه والشعراء شعراء او خطيبان چیرته دي هغه د غیرت خبرې دی قوم لو کې ګوره چې موږ شکست دا د ټول بچو لپاره پیغور دی نن موږ په دې مقام کې مقابله کوو اگر کس موږ پر سر باندې تمامي کې ولې شیرونه ویلې شو خطبه بیان شوې سورې انفال تشریح شو وې تر دې پر چې د خلکو په دسترو کې حرکتونه رااله او په دې ځلونو کې حرکتونه رااله او ټول د شی ویل چې لبیک من د الله او د الله رسول امر او د امر منقادو په دشمن باندې من ورداو مبارزه شروع شو
مبارزه ولشي جګړې نه مخکي بعض تمرینات او حرکتونه د بعض خلک شروع کی جانب مقابله خلک راويست رستم بادشاہ د خپل قصر او تخت ورته کاته د دې خوانه عاصم ابن عمر چې دا د قعقاع ابن عمر ورو د دشمن لوته خو چې کله وته هغه وجل اسهته راټوله کړه قعقاع ابن عمر مرتراغه هغه چې کوم وخت راغی نو په دې مقام کې هغه خپل دشمن والو حارس میدان لروته نو چې کله دشمنان څخه قیدیان شو سمردار شو یو دم رستم د خپل قوا ول امر وکي چې په دې کم طرف باندې د مسلمانانو قبيله د بوجل قبيله په دې باندې شروع وکړي کمزوري خلک ودا چې شریف په دې ځمانه وکړه ډیر سخت جنگ شروع شو د سخت جنگ شروع شو چې سعد بن ابي وقاص ملګرو لوي ویلي چرته بنو سعد وی بری طرف باندې ولار دي وی دشمن لور کې جواب جانب مقابله د دوه سره چې سخت معرکه شروع شو تقریبا چې په دې کې 500 مجاهدین شهیدان شو په دې اول جګړه کې 500 شهیدان کېدل دا ډېره غټه مسله ده دا 500 شکل شهیدان شو دستي د شام نه ورسېدي چې دغه مشر حاشم ابن عتبہ چې د سعد ابن ابي وقاص ورارو هغه چې د شام نه راغی زر مجاهدین وسره پاګه قعقاع هغه سړی دی خالد بن ولید ویلو ابو بکر صدیق لا چې مال فوج راولې کې د يرموک د غزاله سره ورسمه ولته جګړه کوم د دشمنانو سره ورته ویلي قعقاع ورولې گئی ملګرو ورته دا څه خبره کوي وی قعقاع نصوت قعقاع आवाज شری هغه چې په میدان د جنگ کې په دشمن باندې وکی وی زر وسلوال دومره زور نه لري لکه دا یو کړي چې په میدان کې وکی دشمن دومره ګډوډي او به ویلي چې دا د شو بختو قیمتي انسان دی چې په کوم طرف د جبهه کې دا لاړو الته ان شاء الله ملګری چې بره مند کوي دام راغله قعقاع ابن عمرو مجاهدون لوري چې ما سره زر کسان خو طریقه دا لس کسان برازي سل دستي جوړ کړي وی ویل په دشي اندازه باندې راشي چې لس کسان موږ اول لاسو تکبیر आवाजونه بو کوي لس کسان ورسره به راشي تکبیر आवाज لس کسان ورسره تکبیر आवाजونه نو په دې مقام کې د زر کسان چې په دې طریقه باندې رااله د مسلمانانو حوصله برابر شوي چې وی ویل الحمدلله د شام نډیر قوا وراله په دشمن باندې سخرو براغي دام یو جنگي تکتیکو چې د امیر دی مقام کې استعمال کی به حاشم بن عتبہ په سراغ په دې طریقه باندې خو چې کله په دې طریقه رال مصعب بن ابي وقاص ملګرو ویلي چې د دې خلکو سره پلان دي وجه دا و چې دوی سره پلان په دې پلانو کې پاس کې جاوي وي په دې کې به خلک ناسو دشمن لاندې وشتو پاغه باندې تعرض او برید کې دي نو شویلان خلک تلف کوله ترڅو پورې چې مجاهدین وراله د اورسه طرفونه دا پړي مړي ورته وښ کول اکی جاوي را پری وته ګډوډي په خلکو باندې رااله وی دې پلان مقابله څنګه وکړو بنو کیندم راځه مکړه او دغه شم بدیده کې بنو سعد راځه مکړه هغه ویلي چې دشمن خو پلانو کې ناشته پاس کې جاوو کې مخکې ورته موږ دا پړي مړي مشکولې وسه دي پلانو ورسره هغه کسان روان کړي پوجیم خو طریقې دا ده د عراق والا خلک راځه مکړه وی پلان چې ماتي کې د غیر ماتي لپاره ښه طریقه دا چې یا پسترګو باندې زخمین شي یا دا شونډه او دا خرطومونه ورته برشو باندې والي شي و چې ډیره صحیح ده قعقاع ابن عمر او عاصم ابن عمر چې دا دواړه رونه و دوی ملګرو لویل چې دشمن دا دوه پلان دي مخکې ابيس او اجرب من به دونه ګیره چا پیره کو اسونو علا ممتاوش نو پیل به ورختا چې اوس پرې طرف تعرض کوم کو ورستا کدي طرف او کدي طرف یو طرف باندې ورته ودرلو قعقاع او په دې بل طرف باندې ورته ودرلو عاصم دا دواړه رونه و ورور لې ویلې چې کله منګه ګر چا پیره دي پلان نه تاو شو ته به بری وسترګ باندې برشي گزارو کې پرې بل وې چې څنګه هم دا طریقه وکړه پلان حق حیران شو چې گزارونه ور باندې وکړه په دې سترګ باندې چې اوال ندینو مجاهدینو په خرطمونو شونډو باندې په بشکو زو والا وې دې پلانو د شو چې اوالي تا به دا ګمان کول غخینزیران یو د مشاره واړه ولا دوی منډه کړه د نور پلانو بس منډه کړه وسونو بس منډه کړه دشمن باندې الله شکست راغټ دغه طریقې د استعمال کړه ودا پلان چې تختی دا په یو طریقه باندې تختی دوی اسونه هغه دا پلان خو څنګه د اسونه څنګه تختو وی خان راولي او هغه چادرانو غو ورواچي په دې طریقه چې دا سترګو زی ورته کولاو کوي څه عجيبه تکتیکونه قعقاع ابن عمرو ویلي د شي برخو چادرانه برابر کړي چې دې خان لور واچولي او د سترګو د ځینې ورنه جدا کټ کړه چې ترڅو پر دوه لاله راویني ګرچا پیرتي مجاهدین ودرېدل او اسونه ورو پیدل چې کله د خان په دې اسونه باندې را قومنده کړل نو په دې مقام کې د اسونه یو دم وترېدل وجه دا صحابه قواره رااله دا څه بلاګانی دي دوی د ګنګرو د आवाज وې دي چې ډېر وېریدل چې کله وېریدل نو اسونه شاره واړوله
فوج باندې سور دی او دلته مجاهدینو باندې گزارو کو ځکه دشمن چې کله په میدان د جنگ کې تعالی اشاره واړي دا دغه ناکامۍ علامه په دې طریقه باندې دشمن مات جنگ ډېر انتهایی سخت شو ساده می وقاص ملګرو لویلي وې دې شو طریقه به څوک اختیار کیږي دا جنگ لګودري کې درسو مجاهدین په کې دمه والی ځکه جانب مقابل دوه کسان څه کم او دلته درې سره مجاهدین د 500 په اول تاروش کې شهیدانم شو طلحه الاسدی ویل ودا کار څه کولای شم څنګه بس ما پرې دی ځان په دې ملګرو کې غلې کې د دشمن شاده خوان راتاوش دلته مجاهدین ولاړ دي مخره دشمن ولاړ دي طلحه الاسدی شاده خوان راغی الته د شو خطرناک کړي وکړه چې ایسه دا ټول اسونه دشمن ورختا شو چې دا څه مصیبت راغی ایواز یو بزرګي کار نه کیږي تسبیح اړه او قرار بسر شکوف نسا چرکونجه جامې پیدا کړی پلانې سب چې ودا ډېر بزرګ سره دي دشمن په مقابل کې کم کم حرکتونه چغي وال اوازونه کول دا به انسان ځان سره لازمي کی چې دا چغي څنګه ور باندې واله دشمن ورختا شو لکه چې مجاهدین د شار خوانه په باندې راتا شو یو دم هغه جنگ باندې ځان غلې کې و تختیدل په دې منځ کې چې کم زخمین او د عزبه ولا قوا الته وړل تداوی د پاره د شکل اخیز له ور نقل کړل نو به په دې کې چې دا کم شهیدان و وادي المشترک ورته ویل هغه سره دا ویوړه اتنیم سره کسان په دې کې شهیدان شوی دی واجب خبره پکې ده چې د دې زخمین علاج هم د مسلمانانو مجاهدینو د زنانو کولو او د اتنیم سره مجاهدینو د شهیدانو د لپاره قبرونه هم ټول زنانو استلی دي دا څومره وشته زنانه وي څومره قیمتي خزي چې ام ته قبرونه وباسه ام د مجاهدینو د لپاره د زخم مسله برابر و دا نو اوس ایمان نه دي دا قرباني ده ځکه خدای رسول الله د ملګرو بارکی د ټولو اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده صحابه کرام چې څومره دي نارینه زنانه مشران کشران دا ټول الله ته راضي دي او ټول جنتین دي څلورم شپه چې شروع شو نو د شپې بجنګ نو بلکې د ورځې بجنګو د شپې نه دشمن تعرض شروع کی قاقا ابن عمرو مجاهدینو باندې ګرځېدو زه پځې او وی ویل چې کشرانو نه دا تلقین ورکوي چې دا اخري جګړه ده دشمن نورمات دي ختم دي او ان شاء الله فتح او غلبه مجاهدین الله په لاس را کړی دا خو یاد ساتي چې لګ به همت نشي چې اورسنش اخري مسله به خراب شي وې چې دا پروګرامونه کله شروع شول نو په دې کې خنسا په نامه باندې وسنانه و هغه خپل څلور ځامن را وستا مخامخ کېنول وې بچو زستا سمورم لکه څنګه چې تاسو مور یې وره د قشان تاسو پلارم یو دی امنتم برسول الله پر رسول الله باندې تاسو ایمان راوړی دی په خپل خوخه هجرت تاسو کړی دی په خپل اختیار نن د دشمن مقابله راغلی په دې مناسبت چې د الله او د الله د دین کومک وکړي شي یاد ساتئ اصله والی د دشمن میدان له ورودانګي قوي کافرانو به کې وژنې او ګورت سلور وړه شهیدانوي تر څو پورې ام شهدا وګرځم په تاسو باندې فخر او افتخار وکم خنصار رضی الله عنه چې کړه دي څلور بچو له تعلیم ورکي نو ایسه بدی مقام کې هغه روان شول او د دشمن میدان له ورود انګل سخت کفار وجل نتیجه دا شو چې څلور وړ مجاهدین به کې شهیدان شول چا دې لزیره ورکي وته خبر نه وینا وی فلان شهید فلان شهید فلان شهید فلان شهیدا الحمدلله ویل وش انا ام الشهداء زه شهیدان امور وګرځیدم او د دوی سره به په ورځ قیامت رب العالمین ما را جمع کی جنت الفردوس د شمن دي عجيبه مین دي اوس شکل بچي صرف یو طرف د ټریننګ ورزي یا د جهاد په طرف ورزي یا کلمه یاد کی د مور او پلار د سره یو الله خبر ده قوم د قمور او پلار کې لندن للیږي کې بل وری په ملک للیږي بل ځاله نو که په کلونو تی جدای یو دغه اره مسله په جوړیږي بس پاغه باندې دا خوشاله دي وجدا چې دلته کې د مور او پلار اسو کې د الله او د الله رسول عظمت پر ځړ کې لري نه چیرته لرلې د شي تربيت به ورکړل لکه څنګه خنصار زلانات خپل بچو لورکی بل طرف باندې یو بل زنانه واقع څلور خپل بچی لر لاغولې ویلې د دشمن دی میدان له ورودانګي قوي مقابله وکړه دا ټول مردار کې اخر ګور تاسو ژوند دي الله رو باسي او الله نه بدا دعاګانې غواړي هغه اقشان دعا وکړه او دې پرې کیفیت باندې دعا وکړه رب العالمین دا څلور وړ زمون ورته سالمین غانمین راوست یو بل ملګریو هغه چې په دشمن باندې گزارو کې هغه مردار کې خو هغه په دمانه گزارو کې د گزارو کې په خېټه باندې ووالو کلمې بار وروته علبه ابن جحش العجلي ودا کلمې چې کله بار وته کوشش دا وکړي دا کلمې په خپل خېټه کې داخلي کې حضور په نشوت لري نو یو بل ملګری لوي صحابي له شیا فلان زما دا کلمې زما په خېټه کې را داخل کړ چې کله را داخل کړي ودا خپل طرفونه د خېټې ونیول او دشمن په منډه ور واخستا په چون کې دا پرې وته او په دې وخت کې دا په شهادت باندې ورسید ملګری لوي ویلي وی چې کله ما دا خپل خېټه په لاس کې ونیولا
او د دشمن په طرف باندې منډه ور واخسته زما یقین چې زما مقابله کول نشم ځکه سخت گزار ما خوړلې خو صرف او صرف مقصد مې بدی رب العالمین لزان خدانه و چې الله د عرش نه پاس ته ما په نظر باندې ګوري چې ستاسو دین لپاره ما څومره قرباني ګور دي مقام کې وکړه سعد بن ابي وقاص ملګری راځي د صورت حال جګړه سخت را هغه په وجودا ځای کې کېناستو او رب العالمین نه عجیب دعاګانې طلب کړې مستجاب دعواتو چې الله کله به مخکې موږ په دشمن تعرض وکي التباقه شکست خوړو موږ له غلبه او فتح وا نن څلور ورځې جګړه شروع شو په دې طریقه یوم ارمان ځان له جګړه ده اغوان ځان له ورسوا غم ځان له انن څلورم ورځ یوم الحریر ته کوم کومه کوکا الله رب العزت د دبور د آباد راوالو سو چې د آباد کړه راوالو سو دي کې مجاهدین د لپاره خیر په دشمن باندې روب راغی د دې رستم ماچا چې کم قصر کم تخت جوړ کړو چې جکی مجکی وغیرہ د ټول الله رب العزت په عبادت باندې والو سو ختم کړو قاقا ابن عمرو سره خپل ګروپ هغه په دې مقام کې دشمن تعقیبولو چې په یوځای کې خالګا وکتل یو د مجاهدین له چې په دې ځمانه بریدو ټول دشمنی دل کې او په منډه منډه باندې درستم هغه تخله ځان ورسو چې په کوم باندې باغانه سو قاقا ابن عمرو په اوچت आवाज باندې تکبیر आवाज وکي باغې باندې نه غودرېدو رستم بادشاہ پهلوان چې واغ زر د تخله ځان وګرځو یو قشر دغه خوا کې ځان غلې کې یو صحابي چراغ چې ګوري چې په دې مقام کې څو غلې د شارخ خونه گزار چوکې په دې املا باندې دوه پړکه کې ایسه سړې په دې منځ باندې وګرځو چوي کته تخت دی بادشاہ دی فلان دی نوې ویلې فست ورب الكعبه قتلت رستما وې زه کامیاب شوم زما کعبه پر باندې قسمي ما وې رستم بادشاہ وژلو هغه می قتل کې دل می کې په دشمن باندې شکست راغی ځکه مشر چې ختم شي به ټول په خپل ختميږي نو په دې مقام کې جاریونه شې دی غټ کومندانو هغه د خپل فوج ویل چې په دې درې باندې ورودانګي نهر العتیق کڅوک په کشته کې پروځي په کشته کې پروځي او کڅوک په پل باندې ورځي په پل باندې لیکن په دې ځکه کې زهرا ابن حویه په ورغه کم چاولنه خط خمندانو ودا جاریونه شې په دې ځکه ووالو او دوه پړکه کېدا بندوان د یو بل مشرو حارث مجاهد دغه په ورغه وژلو بحمل جازوی او دغه شهر رمضان هغه قاقا ابن عمرو په میدان کې وژلو چې کله دې مردار کړ اېدو چې څومره جامه وا تاج او وغیرہ دا ټول زهرا ابن حویه راواغسو تورو دا شینه راواغسو او د سعد ابن ابي وقاص قال راغی د قصر قدید لا قدیس لا کله چې دې راغی څ اسیران په دې ځای کې هغه ځان سره نیولې وو چې دا جامع ولیدله دا تاج ولیدو توري ولیدله نيزي ولیدلې وی قسم په الله چې داس موږ د قومندان نيزي دي چې غیله ویل شي جالینوس هغه کې مردار شو سعد ابن ابي وقاص زهرا ابن حویه ډیره سخت غوسه وکړه چې تا څنګه زموږ تقسیم زموږ د اجازه نه بغیر زموږ د غنیمت تقسیم نه بغیر تر شین راواخ ځان له دراوړل عمر ابن خطاب چې کله دینه خبر شو نو سعد ابن ابي وقاص خطر اولې چې یاد ساته تا چې کوم غوسه کړی د په زهرا ابن حویه او څومره سامان د جالینو شغلې ته اخر سره دا به بیرته غلا واپس کی حدیث کې راځي من قتل قتیلا څوک چې چا وژنو دا ټول مال دماغه شو د جالینو وژلې مال دم لري دویم څومره مجاهدین چې دي اړ ورته تنخوا ورکړي لیکن زهرا ابن حویه له 500 روپے اضافه ورکړه درې مرتوی ویل عمر ابن خطاب وېدا زموږ یو کرول ملګری دی د احکام شي غوړی ساتل فکر تعالی معلومات دي چې څومره لوی دشمن زموږ مخله پروت دی سعد بن ابي وقاص د عمر ابن خطاب دا فرمان چې کله واوریدو نو په دې مقام کې هغه ټول سامان بیرته زهرا ابن حویه تسلیم کې هغه چې کله خرج کې اوې زره درهم ته په هغه وخت کې جوړ شو جهاد کې دومره غنیمتونه فقر چې خلاصي کې هغه پدې فقر بدین خلاصي کې چې تر اصحاب کهف نمونه لیکه هغه په دکان کې خپل تعویز کا یو مولوی صاحب لور چې بستاله چرمی تعویز او سره ټوټه کې ولي کې وېدا په دکان کې کیدا چې کله دا کې خود بځایغه نه ورسته به مالدار کېږي نه د جهاد د مالداري لپاره اساسي سبب قران او سنت چې موږ تاسو سره خودلې د هغه جهاد په سبیل الله په دې یو جګړه کې دومره شوي سعد بن ابي وقاص کوم قاری امام لرو هغه شهید شو هغه چې کله شهید شو نو ملګرو په خپل مابین کې اختلاف وکړ یو ویزا اذان کوم بل ویزا اذان کوم بل ویزا سعد بن ابي وقاص ویل راځي چې قران دازي وکړو چې قران دازي کړه وکړه نو په دې مقام کې یو ملګری نوبت وروته هغه وته ویزا اذان شروع کوم اذن دا خبره معلومه شو اذان موږ تاسو معمولی شیخکاری لیکن رسول الله ملګری دی عبادت له څومره پوښت انداز باندې ګوري حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اطول الناس عناقا فورز قیامت په اعتبار د مروس سره اوچت خلک به د موازینین سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب هغه دا ویل وکړه چې چرته خلیفہ نه وي د خلافت مسله نه وي ما به د اذان نشرته بل عبادت نه کوله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دا خلق الله لرا بلی
لیکن د قیامت په علاماتو کې علامه ده چې اذانونه به هغه مشران خلک نه کوي کشران خلک به کوي چې په کوم جمعه کې کشر سړي اذان شروع کوي یا کشر سړي خلکو له جمع له بخله کوي چې دا आवाज کوي دا فلان دی فلان د رسول الله دا حدیث معلومه کې تاسو کوی شي بری باندې د قیامت علامه ده دې ځکه پیخه وبله دا وشوا ډیر سره کفارو دیو بل پسې ځانونه تړلي و یا د فونه یا د قشندم لاګانو چې ام جنگ کو امونه تکتو خو چې کله په دې مقام کې د مجاهدونو چپا ور باندې رااله دي ټول کسانو دې درېب لزانو غرزه واغ ډیر سو زره واړه کسانه رب العالمین په دې نه العتیق مردار کړ څه په تور باندې والا شو او څه په دې کې ختم شو تقریبا چې په دې غزا کې د مجاهدونو اتنیم زره کسان شهیدان شوي دي اتنیم زره په درې زره کسانو کې او د جانب مقابل اویز زره کسان مردار شو سعد بن ابي وقاص هغه خط ولیکو سعد بن عميله له ویلي چې دا ابو عمر بن خطاب لويس چې مجاهدون الله پته غلبه ورکړه عمر بن خطاب کې عادت داو چې کله به ارسار شو نو د عراق نش کومه لار راغلی دا وې دلته بناسو انتظار به کول چې د عراق نو څوک راشي د مجاهدونو پښتنه ته وکم د امیر المؤمنین د عجیب انسان چې غرمه پورې وسوت پیدا نو شبرته بلاړو وې چې کله دا روان دي سعد بن عميله او دا راغی نو په دې مقام کې عمر بن خطاب د لار باندې ولاړو د نو پیژندل شي دا عمر بن خطاب دی هغه دې پښتنو کې چې کیف الحال حال څنګه ور مجاهدینو وی ویل الحمدلله مجاهدون الله کوم کو فتح ونصرتنا ورکړه نو هغه په دې مقام کې هم روان دي پاس عمر بن خطاب اعلان وسره پیدل منډي وي پیژندل نه فلان څنګه دا ټول تذکرې کوله خو چې کله مدینه منوره له داخل شول خلکو چې عمر بن خطاب ورته یو ورته چې امیر المؤمنین مرحبا یا امیر المؤمنین په خیر راغلی په خیر وسنو یسه د سعد بن عميله پوښو چې امیر المؤمنین خلک چې د عمر بن خطاب هم دادي هغه د اثر حرکت شو غاړه ورکړه وی ویل یا امیر المؤمنین زه خو پوینم چې ته عمرې ما کته یو بل څوک هغه ورته ویل علیک یا اخیا اس باغ پتا باندې نشته هیڅ مسله خدای چې کله اخلاص کې ودا خطر سعد بن ابي وقاص را لګلې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله قد نصرنا بسم الله ولي کله به ویل شي عمر بن خطاب الله رب العزت من کومک کړي د مجاهدونو کومک شي کوي هغه الله د شي بنو چې د خپل موټو په طاقت او انقلاب راولي څومره فتوحات راځي څومره غنائم راځي دا ټول او ټول د شابه فضل باندې وې د رب العالمین د وجنه موږ له فتح کومک رااله او به ورته ویلي چې قتل عبید القاری وقاری عبید هم شهید شو فلان هم شهید شو فلان هم شهید شو نبي سعد بن عميله ویل عمر بن خطاب لا ته خبر نه پلانیم شهید شو پلانیم شهید شو پلانیم شهید شو پلانیم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ډیر انتیجه تو شړل او سعد بن عميله له غاړه ورته ویلي وې کدا مجاهدین چې کوم شهیدان شوی دي کو عمر بن خطاب شرطه ونه پیژنې اس باغ په دې کې نشته الله رب العزت خو پیژنې کنه چې لپاره شهیدان شو کزه او پیژنې کې ونه پیژنم څو کدا شهید شوی دا شهید شوی دا الله رب العزت دې دغه شهادتونه قبول کړي دغه نور څه په مدینه منوره کې د شورا را جمع کړه وی ویل چې باز خلکو له حضور مات کړو دغه سره سعد بن ابي وقاص ویل کول څه پکار دي نو چا دار یې ورکړه چې جنگ دې وسره وشي چې چا ما تکړي دا لوسنامه چا د شویل کوم مجبور او دغه مجبوریت تر وکتل شي چا د شویل کو چپ پاتې شو دغه هغه نټه پوره کړی شي او که چا لوس مات کړي دي دغه سره تمدید وکړي شي ام دې طریقه باندې عمل وکړي دغه نور سبه عمر بن خطاب له خط سعد بن ابي وقاص خطر اول ورته ویلي چې سعد بن ابي وقاص لاړ بشي دوی یو بل مرکز دي مجوس حمدان پاغه باندې وبرید او تعرض وکړي به ورته چې غنیمت سلوري شي 15 شي کا سلوري شي د مجاهدینو هر چې 15 مې سره هغه بیت المال له تقسیمي کې خو لیکن دا اسم راول په دغه مجاهدینو باندې ور تقسیم کا ځکه ډیر غټه کاروایی کړې ده دوی او به د مدینه منورې نه سلور اسنا او سلور توري دا تحفه کې راولې غلي اق مجاهدون الله قعقاع ابن عمر رضی الله تعالی عنه عاصم ابن عمر رضی الله تعالی عنه حارث رضی الله عنه او د قش نور ملګری وې داس ماره خو راغولې تحفه او هدیه ورولېګا عمر بن خطاب حروب او جنگونو باندې په انسانو تر څو پر د عملګر نور باندې جذبه کې پاتې شي اې دین ورسه به ورته ویلې چې دا علاقه کړه ونی ولا فتح کړه حمدان د حمدان ورسه په پاریس او ایران باندې تعرض دغه ورسه به کابل دغه خو راتل چې دا په کومه طریقه وسنګ رااله هغه به ان شاء الله به روان چارشنبه ورځ باندې بیان کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد